بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې په کومو موضوعګانو باندې خبرې کوو؟ ریپورټس وایو. څه شی وایو؟ ریپورټ. ها، ریپورټ څه شی ده؟ موږ او تاسې دا وایو چې ریپورټ از یوزډ فار پرنٹ لی آؤٹ. ریپورټ د څه شي لپاره استفاده کیږي؟ د چاپ لپاره. موږ ډیټابیس جوړ کړ د شاګردانو هر څه. دلته مثال وایي رئیس وایي راوړه شاګردانو لیست را پرنټ. هغه نه وایي چې تراسې کمپیوټر په سر یې ودروه چې وي هغه ته به ته څه ورکوې؟ رجسټر پرنټ ورکوې. اوس موږ نه ټیبل پرنټوو، نه کیوري پرنټ کوو او نه هم فارم پرنټ کوو. پرنټ دپاره څه شی استعمالیږي؟ ریپورټ. شاګرد نوم مو ولیکه کمپیوټر کې ډیټابیس کې مو ثبت کوی بل راکړه. دا خو بیا ډیټابیس نه شو چې ته په کاغذي بل هم ورته لیکې او دلته هم کوې که نه. ته باید بل چې دلته شاګردونه پرنټ ووایې یا بل باید ورته څه وشي؟ نو ته باید اول د شاګرد د ټیبل نه ریپورټ جوړ کړه. ریپورټ باید پرنټ کړي. ریپورټ عموما پرنټ لی آؤٹ دپاره ښه پرنټینګ دپاره څه شی استعمالیږي؟ ریپورټ استعمالیږي. په قصه د سر خلاص ده که نه په دې خبره؟ نه شوې پوه شوې؟ اوس پوه شوې که نه؟ نو عموما موږ او تاسې ریپورټ د پرنټینګ دپاره څه کوو؟ کاروو، استعمالوو. زورن ته پرن کې لیکو ایم ایس اکسس سنټر کې وګورو عملاً چې موږ څنګه دنه کار اخلو. ایم ایس اکسس لیکو لکه څنګه چې فارم جوړیږي همداسې ریپورټ هم جوړیږي. عبدالرازق په نوم باندې موږ یو فایل لرو، دا مو خلاص کړو. څه مو وکړه؟ خلاص. کله مو چې دا خلاص کړ د دې نه وروسته څه کار کوو؟ څه کوو؟ دې سره اوس یو سیسټم بل غږو. سټوډنټس په نوم باندې ټیبل لرم. سټوډنټ په نوم باندې ګوره دا ده. پرون یو فارم جوړ کړ رښتیا په یاد مو ده که نه؟ څومره زبردسته فارم و که نه و ښه؟ دا سټوډنټ په دې کې خو اوس پرنټینګ ته موږ ځای نه ده پرېښی چې پرنټ بټن شیان ورکړو. دلته بره سر کې به یې ورکړم. دا عنوانونو شیان به ډیلیټ کړم. پوه شئ مقصد مو دا یې داسې هغه وکړو ښه پرنټ وکړو همدې لپاره. یا پرنټ د لپاره بیخي جدا فارم جوړ کړم. نه اوس ګوره زه یو بل فارم جوړوم پرنټینګ دپاره. دلته ګوره هغه نوم دې څه ده تا؟ حسیب الله. زه راځم دلته فارم ډیزاین یو بل فارم جوړوم او کنټرول سیف کوم سټوډنټس پرنټ. سټوډنټس پرنټ صحیح ده که نه؟ د شاګردانو د پرنټ فارم ده دا ښه. پراپرټي شیټ ادر پاپ اپ یس او بل لازو فارمټ ته دا ډیټا شیټ ویو ته نه غواړو، دا لی آؤټ ویو نه غواړو. بار د سټایل چې دا دین انتخابو ریګارډ سنټور نو سکرول بار نیدر او بس دا به پرېږدو داسې ښه ده ښه. اوس دلته یو بټن زه جوړوم ورته وایم چې پرنټ پریویو. څه شی؟ پرنټ پریویو. ما ته یې مخکې له چاپه راوښیي. صحیح ده که نه؟ دا شاګردانو ټول لیست. پوه شوې؟ څومره شاګردان چې لرم دا ټوله د پرنټ پریویو کې او دلته بله بټن جوړوم خالي څه شی. اوس هم چې په دې بټنه څو کلیک وکړي پرنټ پریویو موږ ته څه راوښیي؟ ټول لیست راوښیي ښه. او پرنټ کوو هم بیا د څه وشي؟ ټول د پرنټ شي. اوس کوم دا ټیبل سړی نه پرنټ کوي دې نه به اوس ته ریپورټ جوړی. څه به جوړی؟ ریپورټ به جوړی ښه. څه کوو؟ ریپورټ جوړو. څنګه کوو؟ کم ټیبل نه چې ریپورټ جوړی ټیبل نه جوړو دا سټوډنټ کیوري نه جوړو ښه. ورته هم دې ته راځم ورته هم کریټ ته ریپورټ ویزرډ. ریپورټ ویزرډ ښه. ورته هم ریپورټ جوړ کړی. د کم ټیبل نه؟ د ټیبل نه نه د کیوري سټوډنټ نه الریډي مې کلیک کړی همغه راغی. ټیبل کې خالي فیلډونه دي که نه ناک ناک شی. ته چې کوم شی غواړې پرنټ کړې هغه تا خپل مربوط کېږي. که خوښه د ټیبل نه جوړه ټیبل نه جوړ کړه، خوښه د کیوري نه جوړه. ته به خپل ضرورت مطابق ګورې که نه چې تا ته کوم شی پرنټ کې چې راولې. نو هلته ټیبل کې ناک ناک خالي خالي شیان واخو زه پرنټ کې نه راولم. کیوري کې مې ته نیسته کړي دا کیوري نه زه ریپورټ جوړوم. که ته کېدای شي همغه ټیبل نه یې جوړ کړي پوه شو ضرور نه ده چې هر رقم ته ریپورټ غواړې. دا مو چې کله راواخیسته اوس یې څه کوو؟ نیکسټ کوم. بیا یې نیکسټ کوم. بیا یې نیکسټ کوم. کالمر غواړې که ټبولر؟ کم رقم ته؟ ټبولر صحیح ده. ته ووایه. اوس کوم یو؟ یو به وایه داسې نه چې کالمر هم صحیح ده هغه هم صحیح ده. موږ په انتخاب باندې دي که نه؟ دا وایه هغه و داسې ده که نه اوس مې ګپ فرق
ها اوس کوم یو انتخاب استاد کا هغه بس نه ها د حکمت کوم یو کلمر او انتخاب لینډسکیپ کیږي پرې د حکمت وای کوم یو انتخاب ټابولر انتخاب کوم کلمر اوس ته وای ها انتخاب ما دا د پلاس کې درک هیڅ چورت نو کوم یو انتخاب کوم کلمر انتخاب کوم ټابولر منظم راځي ها کوم انتخاب څه شته کوم انتخاب ولې ټول ولې پیسې کلمر په دې باندې صحیح ده چې دی یو میثود نو او لینډسکیپ کې په ګډه سیب ته وای کوم انتخاب ټابولر صحیح ده ولې ټول پکې راځي په نه پیږي د کلمر او د ټابولر په فرق پیږي اوس ته به هم کلمر جوړې هم به ټابولر جوړې دواړو ته اشد ضرورت لري خو صحیح ضرورت ورته لري ولې شاګرد یې ماته بل راکړه شاګرد ته چې بل ورکوم هغه ته ټابولر ور پرنټ کوم پورا ورقه به یو نری خط کې به شان دي کنه دا خو خنه ده کنه بل خو هغه سني په یو بل د یو کسي یی کنه نو بیلونو د بار به مونږ کلمر جوړو رئیس وای راپور راکړي ټولو شاګردانو 2000 نفر به زبر 2000 نفر یا ورقه کې چاپو دا کوم ناجایز ده نه کی هغه ته ویا لیست نو دواړه حالتونو ته موږ ته ضرورت پاتې کیږي یاري نو اوس فعلا د پاره زو تم چې زدا څه جوړ کا ټابولر جوړ کا نیکست او څه شي فینیش پس یو اوس په کلمر هم پسته جوړ کو دا مور واخیست ولاړ د رښتیا عمودي ورقه کې کولای شي تراشو ته چې دا لینډسکیپ کا سیکا فوټي که زور تم نه پورټریټ صحیح ده سر لګ به واړو کو سره جوړ به کو مجبوری اوس به ترتیب ورته جوړه رائټ کلیک به وکړي ډیزاین ویو ته وراسه دا به استکه او دلته دا پروګرام نه ده دلته به کلیک وکړي شیفټ پر سره ونیسه دومره به کې ها دا ګوره دې ته چې سره کوم ډیزاین ورکې پرنٹ کې بیا مقه سره اوزي ها نو ځکه یو ښه خسته ریپورت ډیزاین کړي ته پوهیږې کنه هغه نور رحمان ته چې شي دکان لري نور رحمان خیاطي ته باید خپل خیاطي ته یو ښه ښایسته ډیټابیس جوړ کړې ښه پوه شوې کوم ځای کې لري دکان خیاطي هغه سره کې نه وکړې دلته ها دا مو راواخیسته دلته اوس خیاط ښه پوره ډیټابیس ته ضرورت لري ما ارزان قیمت کې ورته جوړ کړه ته 8000 روپۍ مې ته نه واخیسته دی خو ته باید ځان ته خپل ډیټابیس جوړ کړی سي اوس چې هغه ته